دا سفر دا اوبو ته باندې مرځي او پنډي به زمو ستره پنډي دا هم د لګي زما د پنډي غوندې اوبه سره جفتي او سره هم جفتي خپل یو خوږ ملګری او زړه ته نږدې ملګری چې کله وفات شو مال هم به نو د هغه د پنډۍ د دې یو پنډۍ د بلې سره سمه مضبوطه وه نو زه وم یو بل ملګری نو موږ په زور د هغه د پنډۍ جدا کړه نو د یوې خپې د ګېټۍ په دې بلې خپې په دې هډوکي کې دننه تللې وه دا مو په خپلو سترګو لیدلي نو موږ په زور وکړو چې د خپلو د دې بلې نه راکښته کړو نو کله چې دا خپه موږ را جدا کړه نو د دې یوې خپې دا ګېټۍ دا کومه چې راوتي دا د بلې خپې په دې هډوکي کې ورننوتې وه نو بس دا زړه زموږ په هغه ټیم کې داسې د مرۍ ته راغی چې په ده به څومره سخته تېره شوي چې ده دا هډوکې په دې یو بل هډوکي کې ورننویستی والتفت الساق بالساق او پنډۍ د پنډۍ سره لګي او یو معنی دا ده سبحان الله دا کفن چې دی د دې هم پنډۍ دا کفن دی د دې هم سري او پنډۍ مې د دې کفن د اخرنۍ حصه چې کوه دا پنډۍ دي دا اخرنۍ حصه پنډۍ ده لږي د انسان د پنډۍ سره ویې تړي له پاسه به کپړه راواړي قصه ور ختمه کړي والتفت الساق بالساق پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده یا الله ولې إلى ربك يومئذ المساق الله خپل رب ته په سفر باندې وته ځکه پنډۍ د پنډۍ سره ولګېده دا سفر دا اوبو ته باندې مرځي الله اکبر او پنډۍ به زمو ستره پنډۍ دا هم د لګي زما د پنډۍ غوندې اوبه سره جفتي او سره هم جفتي چې دومره دا پته نشي چې کله به کېږي او دا پته نشي چې په کوم حال به کېږي او دا پته نشي چې په هغه ټایم کې موږ په څه باندې مصروف یو څه به کوو څه به نه